السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو دوستانو، دلته کې به تاسو ته د موبایل سکرین ښکاري، د دې غاړې به درته ښکاري چې په دوی کې د یو رنګ یو خوا بل خوا راتویږي. همدارنګه تاسو په لسګونه په خپل موبایل کې د موبایل د سکرین بډر غاړه چې کوم دو په هر ډیزاین کې راوستلی شئ. دا ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې بالکل همدا طریقه در زده کوم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې دوستانو که چېرته تاسو په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یې، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ. نو دوستانو، کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. د ډسکرپشن لینک څخه چې ډاونلوډ کړئ، تاسو په موبایل کې بالکل همدغه شان سیټینګ وي. کله مو دوستانو چې اپلیکیشن آن کړو، دلته کې به تاسو ته منځنی اپشن درکړي، په دې باندې کلیک وکړئ. په دلته کې به تاسو ته ډیزاین ملاو شي. ګورئ دا ډیزاین دی، کوم ډیزاین چې تاسو خوښیږي په هغه باندې به کلیک وکړئ. که څنګه چې زه دا ډیزاین انتخاب کړم، دلته کې ورته یو نام ورکړئ، هغه وروسته په اوکې باندې کلیک وکړئ. که چېرته تاسو دغه شان اډ راشي، نو په کلوز اپشن باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې د بډر تاسو ګورئ، د دې بډر بېله ایکون هم تاسو چینج کولی شئ. چې کم ایکون ورکول غواړئ تاسو یې ورکولی شئ. زه ورته بالکل ساده غاړه انتخابوم. هغې وروسته دوستانو دلته کې تاسو د دې رنګونه بدلولی شئ، کم رنګ ورکول چې غواړئ. دلته کې کلر اپشن درکوي، د ویل پیپر اپشن درکوي، فوټو اپشن درکوي. مثلا تاسو یو ویل پیپر لګول غواړئ، خم لګولی شئ، فوټو لګول غواړئ، د دې انیمیشن سپیډ زیاتول غواړئ، د دې بډر سیز چې کوم دی دا ورکوټي کول غواړئ، دا هم ورکوټي کولی شئ. چېرته ستاسو موبایل هم دغه آشان وي لکه لاندې چې تاسو ګورئ، د خپلې خوښې موبایل انتخاب کړای شئ. هغې وروسته ګورئ په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. د بټن چې کوم دی دا زما د موبایل هغه څخه چې کوم دی، ګورئ د دې سیز غټول یا کمول غواړئ، هغه هم کولی شئ. ګورئ دا زما موبایل دی، په دې طریقې سره زه راوستل غواړم، نو زما بالکل زما د موبایل سیز سره رالو. هغې وروسته دوستانو تاسو خو په پوه شوي وئ چې بهي زیاتې اپشنې درکوي. د کم ځای کې چې تاسو سیټینګ کول غواړئ، د دې اپشنو په ترو یې کولی شئ. هغې وروسته کله چې په کریټ اپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو، په کریټ باندې کلیک کولو سره دلته کې تاسو ته هوم اپشن درکوي. په دې باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دلته کې تاسو ته دا اپشن درکوي. په دې باندې چې کلیک وکړئ، دلته کې که چېرته تاسو په سکرین باندې یو تصویر انتخاب کړی وي، د یو ویل پیپر انتخاب مو کړی وي، بیا به د دې تیارې د تور رنګ په ځای به بیا هغه شو کېږي. بډر به بالکل همدارنګه په ښایسته ډیزاین کې شو کېږي. په سیټ ویل پیپر اپشن باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې تاسو ته وایي چې په هوم باندې لګول غواړئ یا په هوم په لوک سکرین باندې دواړو باندې لګول غواړئ، د هغې انتخاب تاسو کولی شئ. په هوم باندې مو ولګوله. دلته کې که چېرته موږ ورته دا اپشن آن کړو، یعنې موږ چې په موبایل کې کم ځای کې وو یا فیسبوک کې وو یا په کم ځای کې وو، دغه شان د غاړې ته کم ډیزاین چې موږ ولګولو دا شو شي، نو لاندنی اپشن به تاسو آن کړئ. ګورئ د لاندني اپشن آن کولو سره دا ډیزاین چې کم دی دا په هر ځای کې به موږ ته شو کېږي. اوس تاسو ته ښکاري دا موبایل په ډېر ښایسته ډیزاین کې ښکاري دوستانو. دلته کې که چېرته تاسو ته زه در وښیم، نو ډېر ښایسته ښکاري. که چېرته مو دا ډیزاین خوښ شوی وي، هیله در څخه کېږي د ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زما یوټیوب چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.